د چترال په زړه راښکونکو درو کې د کلاش قام لرغونی پسرلنی جشن چلمجوش د نغمو، رنګونو او دودیزو نڅاو په شور او ځلا سره پیل شوی دی. دا میله ډیره خوندوره ده. دلته ښکلی منظر، اتڼونه او د ژوند رنګونه شته. زموږ دلته ډیره ښه میلمستیا وشوه او د دې ځای خلکو زموږ ډیره مرسته وکړه. دا ډیر مینه ناک خلک دی. د دې ځای انتظامیې هم زموږ خیال وساتو او موږ د دې ډیره مننه کوو. دا رنګینه میله هر کال د پسرلي د راتګ په مناسبت لمانځل کیږي او د سیمې ځانګړی کلتور نړۍ ته ورپیژني. دا 4 ورځنۍ میله چې د مۍ په 14مه پیل شوې د پاکستان له بیلابیلو ښارونو او د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه سلګونه سیلانیان ځان ته راجلب کړي دي. سیلانیان دلته راځي څو د کلاش د ژوند، دودونو او رنګین کلتور له نږدې سره آشنا شي. د دې جشن پیل د شودو ورځې په دودیزو مراسمو کیږي. کلاشان له تیرو 10 ورځو راهیسې د خپلو څارویو شوده راټولوي او په همدې ځانګړې ورځ یې د برکت او شکرانې په نیت پر خلکو ویشي. دا دود د کرنې او مالدارۍ لپاره د نیکمرغۍ او سوکالۍ دعا بلل کیږي. په بمبورید، رامبور او بریر درو کې د جشن اصلي رنګونه را څرګندېږي. د کلاش ښځې په خپلو ځانګړو تور رنګه جامو کې چې په رنګینو ګنډنو او مرۍ سینګار شوي وي، دا ډول په تال ډلیزې نڅاوې ترسره کوي. د موسیقۍ غږونه، د نڅاو قدمونه او د خلکو خوښي د دې سیمې فضا لا پسې ژوندۍ کوي. له بلې خوا نارینه د خپلو پخوانیو اتلانو قصې بیانوي او دودیزې مذهبي سندرې وایي. دا میله یوازې د خوښۍ او ساتیرۍ لپاره نه ده، بلکې د کلاش د کلتور یو مهم ټولنیز اړخ هم څرګندوي چې پکې د ځوانانو لپاره د اړیکو جوړولو او د ژوند د ملګري د پیژندلو فرصتونه هم برابریږي. ټاکل شوې ده چې د چلمجوش دا رنګینه میله به د مۍ په 18مه نیټه په بمبورید کې د لویو کلتوري نندارو او ګډو نڅاو سره پای ته ورسیږي. دا جشن نه یوازې د کلاش د خلکو د خوښۍ څرګندونه ده، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور د ساتنې یو ژوندی انځور هم بلل کیږي. عرفان حسین علي، شال نیوز، کلاش. ای زما وطنه